د هغې نه بعد ورو سوال کړی دی چې یو سړی د رمضان په میاشت کې د ورځې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي د څه کفاره ده او ایمان ادا کار شوی دی. الجواب په دې کې معروف حدیث دی په صحیح بخاري کې دا روایت شوي نورو کتابونو کې هم راغلي. ابو هريره رضی الله عنه چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وو او په دې کې یو سړی راغی وی یا رسول الله هلکتو ای د الله پیغمبر تباه شوم وی هغه ته مالک څه شي تباه کړی څه چلو شوي وقعت على امرأتي وانا صائم د خپلې ښځې سره مې کوروالی وکړو د روجې په حالت کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ښه نو غلام ازادولی شي د دې ځینې کفاره شروع شو. اولنۍ مرحله څه ده؟ غلام ازادول. هل تجد رقبة تعتقها؟ غلام ازادولی شي؟ نه یا رسول الله غریب یم. فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ دوه میاشتې پرله پسې روجې نیولی شي؟ د دویمه مرحله شو. یو سړی د خپلې ښځې سره یې کوروالی وکړو روجې په میاشت کې د ورځې نو څه به کوي؟ دوه میاشتې روجې به نه شي ډایرکټ اول به غلام ازادوي چې دا نه یې طاقت نه نو بیا دویمه مرحله دوه میاشتې پرله پسې روجې به نیسي پرله پسې. هغه ویل یا رسول الله دغه طاقت مې نشته دغه روجې نشم نیولی. نو درېیمه مرحله فهل تجد اطعام 60 مسکینه؟ شپېتو مسکینانو له خوراک ورکولی شي؟ دا درېیمه مرحله شو. دلته دا خبره یاده کړئ چې دا اختیار نه دی ګورئ دا ستا مرضي نه ده چې راشه ته پکې روجې ونیسې او راشه غریبانو له خوراک ورکوه په خپل. نه نه ته به دقه شان تېرېږي په دې مرحلو باندې. اولنۍ مرحله اولنۍ کار غلام ازادول دا خو نشتي یا طاقت نشتي یا غلام نشتي یا طاقت نشتي نو په دې پسې به دویمه څه ده دوه میاشتې پرله پسې روجې به سړی بیمار دی بوډا دی عمر یې ډېر دی بله څه مسله ده نو بیا درېیمه مرحلې ته راشي څه دی شپېتو مسکینانو له خوراک. خو د هغه خو ناشنا خبره وه دغه کس ته کوم چې راغلی وی یا رسول الله دې طاقت خو زما نشته د درېیمو طاقت یې نشته. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بیا کېناستو هغه هم ناست ابو هریره رضی الله عنه موږ دغه شان ناست یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او یو شکرۍ یې راوړه او یو لوښی یې راوړو او په هغې کې دننه کجورې پرتې وې په ډېر شي کجورې وې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم این السائل هغه تپوس یې کوه څه شو؟ هغه راپاڅې وي یا رسول الله صاحب وایي دا 200 صدقه یې کړه مسکینانو له یې ورکړه دا هغه بیا ناشنا خبره. هغه وایي یا رسول الله اعلی افقر مني یعنې چې زما نه هم زیات غریب هغې له یې ورکړه. فوالله ما بین لابتیها اهل بیت افقر من اهل بیت. په الله مې د قسم وي ای د الله پیغمبر مدینه کې زما غریب بل څوک شته نه دی نو زه اوس دا راولم بل چا له ویسم. روایت کې راځي زما د بچو ته خپل ضرورت دی نو زه دا کجورې راولم بل له یې ورکړم او کور کې زما بچي وږي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو ویې خندل غاښونه یې ښکاره شو. وایي صحیح ده چې دا خبره ده اطعمه اهلک خپل کور ولله ورکړه. مقصدي خبره دلته هغه دا وه چې کفاره د دې څه ده نو هغه بیان شو. بیا دا ورسره یاده کوي چې د هرې ورځې یو کفاره ده. یو سړی دی د رمضان په میاشت کې 3 ورځې د ښځې سره کوروالی وکړو نو د هرې ورځې ګوره ځان له حساب دی ځکه چې د هرې ورځې ځان له عزت دی او د هره ورځ دغه ورځې بېعزتي کړې ده نو چې د هرې ورځې ځان له عزت دی نو بیا د هرې ورځې به ځان له کفاره ورکوي. او که په یو ورځ کې دا کار ډېر وکړي لکه په یو ورځ کې د 2 پیرې کوروالی وکړو 3 پیرې وکړو 4 پیرې وکړو کفاره په یوه ده موږ چې ورځ یوه الا په یو حال کې یو سړی دی سحر یې د ښځې سره کوروالی وکړو رمضان کې دننه څه وشو لړ غلام یې ازاد کړو پیسې ورسره وي مري غلام میلاوېدو هغه یې ازاد کړو کفاره یې ورکړه که نه ورې کړه. ماسپښین یې بیا کوروالی وکړو هم په دغه ورځ اوس بله کفاره ورکوي ورې ځکه چې مخکینۍ ختمه شوې ده. خو که د هغه مخکینۍ کفارې نه یې ورکړي او بیا به سیدې کوروالی وکړي بل پیر یا 3 پیر نو دې ټولو به یوه کفاره ورکوي. والله اعلم.